د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو له پراختیا هیله مند دي. د ازبکستان رسنیو د دغه هیواد د ملي شمېر کمیټې په حواله راپور ورکړی چې په روان زېږدیز کال کې د دواړو هیوادونو سوداګریزو مبادلاتو زیاتوالی موندلی دی. د دغه راپور پر بنسټ د روان زېږدیز کال په لومړیو 2 میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه څه باندې $298 میلیون ته رسېدلې چې 2025 کال ورته وخت په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. بهترین موضوعی است که افغانستان هم باید صادرات با کشور ازبکستان و با کشورهای آسیای میانه داشته باشد. زمانی که اگر ما و شما صادرات داشته باشیم باز وقت این صادرات و واردات یا این رابطه خوبتر خواهد شد و اگر ما یک کشور مصرفی باشیم و واردات داشته باشیم باز مشکل در افغانستان به میان میاد. د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم په وروستیو کلونو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې له ودې خبر ورکوي. تجارت افغانستان با کشور ازبکستان در جریان سال 2025 حدوداً $989 میلیون بوده که از این میان $129 میلیون آن صادرات و $860 میلیون آن را واردات تشکیل می‌دهد. بل پلو د کرنې وزارت اعلان وکړ چې د ازبکستان د کرنې وزارت معین د اقتصادي اړیکو پراختیا په ځانګړې توګه د کرنیزو او مالدارۍ همکاریو پراختیا په موخه کابل ته سفر کړی دی. هر پیمانی که روابط تجاری افغانستان با کشورهای منطقه و جهان وسیع‌تر میشه به همون پیمانه میتونه در راستای رشد اقتصادی در افغانستان و به این شکل در بخش توسعه روابط تجاری افغانستان با جهان در بخش واردات و صادرات و به این شکل فراهمسازی زمینه اشتغال زایی و در کل در رشد سرمایه گذاری در افغانستان و رشد عواید ملی افغانستان میتونه از اهمیت خیلی خوب برخوردار باشه. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د دوړو هیوادونو خصوصي سکتور هم په بیلابیلو اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکارۍ څو هوکړې لاسلیک کړي دي.